أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله دی آیت مبارکه کې د یهودو او نصرانیانو ناهم خباست بد صفت بیانېږي. نو فرمای و ان او یقینا منهم زین د دوینا لفریقا خامخا یو ډله ده یلونا چې دوی تاوی السنتهم جبې خپلې بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه د دې لپاره چې تاسو ګمان وکئ په دې باندې من الکتاب د کتاب، یعنی دوی په تورات او انجیل کې بعض عبارتونه د ځان نه جوړ کړي دي او دغه عبارتونه چې کله دوی وای نو په دغه دوران کې دوی هغه لهجه او هغه انداز د تورات او د انجیل د هغه لهجې او د انداز په شانتي کوي. د دې دپاره چې تاسو په دې باندې ګمان وکړئ چې دا تورات دی او انجیل دی، حالانکه دغه عبارت دغه الفاظ چې کوم دوی پای کې شامل کړي دا تورات او انجیل نه. فرمایي چې دا عمل دوی د دې لپاره کوي لتحسبوه د دې لپاره چې تاسو ګمان وکئ په دغه الفاظو باندې من الکتاب د کتاب د الله تعالی چې تورات او انجیل دی، وما هو من الکتاب او دا د الله تعالی د کتاب حصہ نه کم چې پکې دوی شامل کړي دي. ويقولون هو من عند الله او دوی وی دا د الله د طرف نه دی، وما هو من عند الله او دا د الله طرف نه یې نه. ويقولون على الله الكذب او د دوی خباثت دا دی چې دوی په الله باندې دروغ وای. دا د دوی لوی خباثت دی چې په الله باندې دروغ وای، یو خبره د الله نه ده او دوی په خپل طرف نه عبارت جوړ کړی دی او پای کې شامل کړی دی. وهم یعلمون او دوی ته د دې خبرې هم پته ده چې دا عبارت دا د الله تعالی د کتاب حصہ نه ده او دا ورته هم پته ده چې په الله تعالی باندې دروغ ویل داسې کول لا کم چې مونږ کوو دا ګناه کبیره ده او د دې باوجود دوی دغه کوي. د دې د ګناه ته علم دی او دا ته علم دی چې دا د دې کتاب حصہ ده نه. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة دې کې د عیسایانو د یو قباحت ذکر کوي چې دې عیسایانو به دا خبره کوله چې مونږ ته عیسی علیه السلام ویلی دي چې تاسو زما او زما د مور عبادت کوئ نو زه به تاسو خلاص کما، زه به تاسو له نجات درکوم. نو الله تعالی فرمایي چې دوی د یو پیغمبر متعلق داسې دومره غلطه خبره کوي، د یو پیغمبر متعلق دومره غلطه خبره کول دا څنګه کیدی شي؟ د یو پیغمبر میشن د یو پیغمبر پوره زندگی هغه دای چې دی په یوازې د پوره قوم سره په جنگ ورزي او د کوشش دی چې دا پوره قوم د غلطی نه سمې ته راواړي. نو پیغمبر یوازې او پوره قوم دا دی د غلطی نه سمې ته رااړي
دا د زندګۍ میشن او مقصدی او دا د ټول نه مشکل کار دی. د دې د وجنه د دې لپاره الله تعالی د انبیاو انتخاب کړی دی. ګویا چې هر یو پیغمبر دا د لوی پای انساني، دا یو کامل انساني چې د پوره قوم مقابله کوي. او که مونږه خیال وکړو نو مونږ اکثر د خپل یو بچی اصلاح نشو کولی. زمونږ یو ورور که بیلارې شي مونږ د هغه اصلاح نشو کولی، نو مونږ د یو فرد اصلاح نشو کولی او پیغمبر هغې ته ویلی کېږي چې د پوره قوم اصلاح کوي، د پوره قوم سره جنګیږي، د پوره قوم نظریات عقاید بدلی او دا کوشش دی چې خلک د کفر نه ایمان طرف ته راولي، نه چې یو پیغمبر دی خلک د ایمان نه کفر ته بوزي. دا لکه د پیغمبر متعلق داسې خبره کول دا یو ډیره زیاته الټه خبره ده. د یو پیغمبر میشن چې هغه خلک د کفر نه ایمان ته راولي دا یو مسلم حقیقت دی. دا کم خلک چې دا خبره کوي که عیسائی دی او که یهودي دی دی په خپل هم دا خبره نه مني. دا دی نشي منلی چې یو پیغمبر دی یو قوم ته د ایمان په ځای باندې کفر دعوت ورکي، دا خو نشي کېدی. دا خبره دوی په خپل هم نه مني، حالانکې وایي دغه شانتې غلطه خبره. نو الله تعالی فرمای ما کان لبشرین، ندی لایق او مناسب د یو بنده د پاره ان یؤتیه الله الکتاب چې الله تعالی هغه له کتاب ورکی، آسمانی کتاب، والحکم او حکمت ول ورکی، والنبوت او نبوت ول ورکی، ثم یقول للناس او بیا خلکو ته ووایي کونو عبادا لی چې تاسو زما بندگان شئ، زما عبادت شروع کړئ. دا خودش یو مسلم هغه غلطه خبره ده، یو مسلم حقیقت دی چې د دې خبره دا خو یهود او نصرانیان هم دا خبره یعنی نشي منلی چې پیغمبر دی چاته دا ووایي چې تاسو زما عبادت وکئ. نو فرمای بیا دی ووایي خلکو ته کونو شی عبادن، عبادت کوونکي لی زما، من دون الله سوا د الله نه، د الله نه علاوه به د ځان طرف ته د خلکو د عبادت کولو هغه ترغیب ورکوي. نو یو دا خبره په دې آیت کې مفسرینو ذکر کړې ده. یو خبره دام ذکر کړې ده چې یهودیانو به دا پروپیګنډه کوله چې مونږ په دې پیغمبر ځکه ایمان نه راوړو چې دی به دا خبره کوي چې تاسو زما عبادت شروع کړئ. نو مونږ د دې د وجې نه په ده باندې ایمان نه راوړو چې دی به دا خبره کوي چې زما عبادت شروع کړئ. نو الله تعالی وایي چې دا خو نشي کېدلی چې یو کس ته د پیغمبري میلاو شي او دی د خلکو ته ووایي چې زما عبادت وکئ. ولکن کونو، لیکن پیغمبران خو داسې چې هغه د هغو محنت، د هغو میشن، د هغو کوشش، د هغو شپه ورځ صحیح چې د هغه د دې لپاره کونو شی ربانیین، الله والا شی، بما د دې وجې کنتم چې تاسو یې تعلمون الکتاب، تعلیم ورکوئ تاسو د کتاب، و بما د دې وجې نه کنتم تدرسون چې تاسو یې درس کوئ، زده کوئ. تاسو چې کوم کتاب تعلیم ورکوئ، کوم کتاب زده کوئ، نو پای کې هم دا یعنی دا نه تاسو دا په خپلم په دې پوهیږئ چې یو کس داسې نشي کېدلی چې الله تعالی والا پیغمبري ورکي او دی بیا خلکو ته وایي چې زما عبادت وکئ. نو ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة، او نه پیغمبر داسې کېدی شي
چې هغه تاسو ته د حکم وکړي چې تاسو ونسئ فرشتو لره والنبیین او نبیانو لره اربابا په خدای سره. پیغمبر نه د خپل عبادت چاته دا هغه حکم کوي چې زما عبادت شروع کړي، نه خلکو ته دا وایي چې تاسو د فرشتي او پیغمبران په عبادت سره ونسئ. دام چرته پیغمبر نه وایي. ایامرکم بالکفر، الله تعالی وایي آیا تاسو دا خبره عقل مني چې پیغمبر به تاسو ته حکم وکړي په کفر کولو سره؟ بعد اذ انتم مسلمون، وروسته دینه چې تاسو مسلمانان یې، تاسو به مسلمانان یې او پیغمبر به تاسو ته د کفر حکم کوي چې تاسو کفر وکړئ. د پیغمبر د شان سره خدا سي نه خایيږي. د پیغمبر د شان نه خدا سي ډیره زیاته بعید خبره ده چې پیغمبر داسې وکړي. نو دا خبره چې دوی کوي چې موږ د عیسی علی السلام عبادت ځکه کوو چې عیسی علی السلام موږ ته ویلي دي، یا دوی داسې خبره کوي چې دې پیغمبر باندې موږ ځکه ایمان نه راوړو چې دې به موږ ته بیا دا وایي چې تاسو زما عبادت شروع کړئ. نو دا ډیره زیاته غلطه خبره ده، بعید از قیاس ده. نو د دوی دا خبره بی بنیاده ده. و ان او یقینا منهم زینی د دوینا لفریقا خامخا یو ډله ده یلوونه چې تاوی السنتهم جبی خپلی بالکتاب په کتاب باندې لتحسبوه د دې لپاره چې تاسو ګمان وکئ پاغي باندې من الکتاب د کتاب نه وما هو او نه دا من الکتاب د کتاب نه ويقولون او دوی هو من عند الله دا د الله طرف نه دی وما هو من عند الله او نه دا د طرف د الله نه ويقولون او دوی علی الله الكذب الله باندې درو وهم يعلمون او دوی پویږي ما کان لبشر ندی مناسب دیو بنده د پاره ان یؤتیه الله دا چې ورکی د الله تعالی الکتاب کتاب والحکم او حکمت والنبوت او نبوت ثم یقول او بیا دی وی للناس خلقتا کونو شی عباد لی بندگان زما من دون الله سوا د الله نه ولکن کونو لیکن شی تاسو ربانیین الله والا بما د دی وجه کنتم چې تاسو تعلمون الكتاب تعلیم ورکوي د کتاب و بما د دی وجه کنتم چې تاسو تدرسون د دې درس کوي ازده کوي ولا یامرکم او حکم نکي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه دا چې ونسي تاسو فرشتو لره ون نبیین او نبیان لره اربابا په خدای سره آیا امرکم آیا حکم بکي تاسو ته بالکفر په کفر کولو سره بعد اذ انتم مسلمون رست د دینه چې تاسو به مسلمانان یې